رحیم خان مجروح صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او په ایوب صابر خپل منظوم خیراجي عقیدت هغې ته وړاندې کړي. محترم رحیم خان مجروح. صدر صاحب په اجازت باندې صابر صاحب باندې خو ملګري تجنور صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې، جامع مختصر او ښې جامع. د صابر صاحب باندې زه یو د څلور شعرونه دي چې دا 20 کاله مخکې لیکل شوي وو او زما وږمو خپونه کتاب کې چاپ هم دي. نظم څو شعرونه نه وړاندې د صابر صاحب یو شعر اردو والا چې یوسف ہیں بہت کوئی خریدار نہیں ہے، کوہاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں ہے. داسې د ډېرو ګڼو شعرونو خالق دا موږ وړې خولې باندې د هغه عطا خو نشو کوی، خو د عقیدت په طور دا یو څو شعرونه چې د کوهاټ یو شناخت و چې یادېږي، د کوهاټ یو شناخت و چې یادېږي، د تړون یو علامت و چې یادېږي، د یو پل د رابطې او د اطرافو یو مرکز د جمعیت و چې یادېږي، او مونږ ټول یې خریدار وو خو لاچار وو، د سختن د لوی قیمت و چې یادېږي، او صابر نوم د یو شاعر او ادیب نه و، همګیره شخصیت و چې یادېږي. ډېر ښه. رحیم خان خیام یوسفزی د سعودي عرب نه هم موږ سره ډاکټر عبدالله صادق صاحب دی او میا وکیل شاه فقیر خیل موږ سره دا پروګرام ګوري، بس موږ سره وي نو انشاءالله دی به موږ سره وي. او زه ما هم یو د دوو شخصیتونو باندې نظمونه لیکلي دي، خو زه هغه نه یم او زه ګران ملګري نورالاسلام سنګر صاحب ته دم په د درېواړو شخصیتونو نظمونه دي، نو دی به زه وخت په وخت راپاڅوم، ډېر ښه نظم لیکي ښاغلي نورالاسلام سنګر. مشرانو ته او ملګرو ته سلامونه. نظمونه خو زما په کمراهي صاحب باندې درې دي او د ټولو خپل خپل تاریخي رول دی. پیرګوهر صاحب باندې مردان ودان او د چا چې پیرخانه نو هغه ته نور خلک راغونډېږي، دغسې قلندر صاحب د پېښور ولسي جرګې دغسې دغسې یو صابر صاحب د کوهاټ نو دا ستوري د خپل خپل وخت، چونکې اول به زه د صابر صاحب متعلق دا نظم شریک کوم. ته ازانګه د ازادۍ وې د ژوندون په ورشو، ته ازانګه د ازادۍ وې د ژوندون په ورشو، یوه نغمه د خپلواکۍ وې د ژوندون په ورشو، د زیګرخون په چراغان د تل تیرې سیزلې، د زیګرخون په چراغان د تل تیرې سیزلې، د فکر اور د ظلمت د شپو سینې سیرلې، د فکر اور د ظلمت د شپو سینې سیرلې، په خوب او خیال کې د مینې ګودرونه لیدل، په خوب او خیال کې د مینې ګودرونه لیدل، سترې لپټې د هم د پیغلو پرچمونه ګڼل، په خوب او خیال کې د مینې ګودرونه لیدل، سرې لپټې د هم د پیغلو پرچمونه ګڼل، مقصدیت او صداقت بستا د فن ځلاوه، مقصدیت او صداقت بستا د فن ځلاوه، رومانیت جدیدیت بستا د فن ښکلاوه، د کلندر د سباون او رڼاوې قایل وې، د کلندر د سباون او رڼاوې قایل وې، ته په عظمت کتاب قلم او سیاهې قایل وې، ته د خوشحال پر رهگذر وې بل مشال د شعور،
ته د خوشحال پر گذر و بل مشال د شعور استعاره په پښتو کې د خپل فکر د نور د خوشحال راه گذر په دې عالم د جګړه تیراته تر ته د خوشحال پر گذر و بل مشال د شعور استعاره په پښتو کې د خپل فکر د نور ته د حالات په تیرو کې د بدلون زیری وي ته د سنگر درون روخانه سباون زیری وي په دغه حواله چون کې دلته نومونو کې د کلندر سے نامم لیکدنو په دې د نظم په خپل کتاب ارمغان سنگر کې چاپ هم دي خو زه به دلته شریک کوم لک ټیم بولم زلم ستور او روخان پر لر او برو زلم ستور او روخان پر لر او برو ډیر جوړ د علم فن ډوب سمندر وو معترف په معتبر واړه جهان وو کداور و د خپل دور سکندر وو سباون او رڼایي خورولا سباون او رڼایي خورولا د تیرو د تور زیګر خطل انور وو د رحمان د دوه اور وسړبن کې د رحمان د دوه اور وسړبن کې ورت احساس د کور او ګور او په خبر وو د رحمان د دوه اور کې ور وسړبن کې ورت احساس د کور او ګور او په خبر وو پښتنو لړندې سترګې بنا کړې دروخان د پختلوانی رون نظر وو پښتنو لړندې سترګې بنا کړې دروخان د پښتونوالي رون نظر وو د خوشحال د ننګ او فتلو علامت وو استغ ازغه د هر مغل د راه گذر وو لاس یې سوي ګریوان سری تر لمن وو د رڼا په یاد تیرو سره پشر وو د بیړو هوت کړو د بجرو ساز وو د ژوند دخت کې د مینې نغمګر وو د تقدس او د حرمت علمبردار وو ننګیالي د بچا خان تلوي لخر وو لوی استاد د سخن فهم سخنور وو غزلزار پر د حمزه چې منور وو فخر ویاړو نازول د سنگر وو کلندر داس بنیاز کلندر وو دراهي سے متعلق ډیره عجیبه خبردار چې د ټولو شخصیاتونو ادبي قد قامت راهي سے ډیر زیاتر دي د کند حواله نه راواله چونکی موږ ټول تخلیقران چې تخلیقي زیار د ټول نصیبای نه غا زیات دی ګلبن سپت بدا نظم علیکم دا اصل کې د دریم نظم چې دا غي د ذات په حواله سره دی زار شاسه چې په باغچه دره گذر شپه تور صدر راخور کې د مصنوعات او شور چې غلي شي مرغه هم چپ شي تا ته د تیر مریادو نصر ور نه بل کړی چې په باغچه دره گذر شپه تور صدر راخور کړي د مصنوعات او شور چې غلي شي مرغه هم چپ شي تا ته د تیر مریادو نصر ور نه بل کړي هر تصور در تصویر شي د کمرې په دیوال ته چا د مين تقدس درنه لاسونه توکړي وخت او حالات د احساس پر روح نو کار راخ کې احساس اسمان د سترګو کې د اوخ کستوري نشي لیدي فلک د سر د هیڅ شکست مخ کې خم نشي لیدي فطرت پتا شي مهربانه زړه دې ولړځي د کلپانه د چپو باد د حفظ مره وسکړي د کلپانه د چپو باد د حفظ مره وسکړي د شپې رانه د موتیا خوشبو کې ګډ کړي خمار چې خم مامور شي خم مسرور شي او په وچ کې راشي د شپې په ډوبه خاموشي کې د مسکې شي شونډې د ژوند په ډوبه خاموشي کې د برېښنا شي سترګې پښتني اعظم ته د وخت مخکنی ولیکړي ځان د کلم جبه شي ګویان یو شهکار لیکي یو مهران اعظم داستان د خپل فنکار لیکي د اولنې نظم د نور ورپسې خو چونکې د دې کې د نور د ژوند خبرم ده تب د فن په حواله مدام ژوندې سبا د خپلګانو د رنگونو د نظمونو باچا د پښتونخوا فضا کې ګډ د بارودو زهر د پښتونخوا فضا کې ګډ د بارودو زهر ستاد نظمونو خوشبوئی چې معطر کړي هوا ماحول سازگار شي شور سندري شي نغمه شي
د ټپو هم د دهقانانو چې راپورته شي بیا شپونکي د مینې د سرونو شپېلې وغږوي په ګودرونو چې اتڼ شي سور او تاج شي ښکلا په اور سېزلي چنارونه نوې سغړې وکړي په اور سېزلي چنارونه نوې سغړې وکړي د نختر سڼې سڼې څانګې بیا شروع کړي ګډا چې امن راشي جنگ خسوړ شي ژوند دوام بیا مومي په هجرت تللې مرغۍ بیا راشي وطن ته زما ستا په عظمت مې د قسم وي معترف دی یم ډېر د پیرزونې د اظهار نظم د پور د په ما لا خوشحال خان خټک شته نه دی ګلې مکړه د چا ته د مینې د سنگر د رهګذر رهنما مونږ ته مشال ستا د خیال سیره ستا د فکر ځلا د ښکلاګانو د رنګونو د نظمونو باچا نو یو درې څلورو منټو لپاره زه اکرم نازي ته مننه کوم چې راشي او پر خیال السلام علیکم راهي صاحب سره او پیر صاحب سره زه به دا ووایم چې را دونه موده ناسته مه کړې ده چې 20 کاله روزانه ناسته مونږ کړې ده مونږ به په حق کې پای کې ناستو رئیس صاحب په دویم دور کې په 1980 یا 81 کې د ما په ډېر وخت زور رئیس تلو د کورا زه چې د بنیادی طور د مردان نه ما زه سخاکوټه ما او مردان ته چې شپشي ما نو دغه دوران کې ما پیرور سے پسند 1975 کې پیژنده اسرار سے د تورونو پیژنده محمد همایون هما صاحب او اندیش صاحب نو شاعران راته پته نه کافي ادبي اجلاسون ته پیر خانه کې بناست کله چې قمر رئیس سره دایي په کور کې ما ملاقات شو نو ما به حیثیت شاعر نو پیژندل هغه وخت دی په خزانه شوګر ویل کی او د اغي د کورس ټیکا و او هغه کې ما خسته و هغه ما کولا دا غي په تروي سره ملاوي او چې کله ما ته پته ولګی چې دا شاعر دی نو چې بیا کله کار ختم شنو ما حق کې پېټ ځان سره روان کو اگر چې نه راته او چې کله مې حق کې پېټ مې زمای ملګری دی هغه سره ملاو ما سوق ته مې دا بتالتا ہے او چې څنګه مونږ حق کې پېټ رانه وته او په ګډ کې پیرګور صاحب زه او پیرګور صاحب اول دو بدل حالت ناستو او چې دې څنګه رانه ته په پیر صاحب نظر پریوته لکسات ما ته داسې برګ برګو کا ته پیر صاحب امراته کو چې داري سوک راوستو خیر پیر صاحب را پاسې دو په ډېر هیبت ورته رئیس السلام علیکم او رئیس املاس ورکو دواړه کې ناستو لکسات بعد چې نو خاموش او بیا ته رئیس ته پوښتنه کو ها پیرا څنګه نو ورته رئیس بس ټین تیری هغه چې موږ کله دا مختصر غونډه کې محفل شو چې یو کې دې ماته یو خو درته ویلي کنه چالش بوزي د پیرګور صاحب سره شل کاله پس زمولاو شو زماو د دې ترمنځ صدر رحمان د بیٹولې او ولکیه د بیٹولې ترمنځ څه چپکل شو باندې کې زمو خدان راغلو او شل کاله پس تاسو د نو سمو پیر صاحب مخامخ کړم نو چونکه د په بیٹولو کې کشرمه نو په ما غوسه او صبر دواړه چلیدل انو هغه د هغه نه پس مې سار لبیا راوستو مې دا درو هوش وکنه راځي یو امیر باچا منیر یو پیرور صاحب یو قمر رئیس صاحب او بلزا نو څلور کسان دلته ناستو او زمونږ د بیٹک دونه ځون شو چې بیا با دیتا شرعي باچا ازور لالا او داسې نور ګنشمیره ملګری به هم راتلو ناس په دغه ځای کې د دوران کې ما د قمر رئیس صاحب نه یو انټرویو کړو او هغه لمه کتاب هم ترتیب کړو د ریډیو आवाज په نوم باندې ریډیو आवाज چونکه په 47 کې قمر رئیس صاحب په نېشنل ګارد کې او دغه دوران کې دی بچیدنو د انګريزانو په دور کې یو اخبار وشته چې دا اخبار نوم ریډیو आवाज او قمر رئیس صاحب په هغه کې د کندر په نوم باندې ایډیټوریال لیکو او دا سټنسل اخبارو دا رئیس صاحب نه دا چې دا اخبار په سټنسل باندې چاپ کېده او موږ ته ځای خورو نو البته یو ادبي بیٹک زمونږ جوړو
او دا ادبي ویټج د 1980 نه والا تقریبا د 2007 یا 8 پورې زمال تناسب وکړي چې بیا په اسلام آباد ترالم راشد شوم د 2008 کې اسلام آباد ترالم نو دا 2030 کې علم ناس ته مونږه په یو ځای لري او دغه کې بعد ما د قمرای صاحب نه علاوه د پیرګور صاحب نن کې نو د امن په نوم باندې یو انټرویو کړو خدا ما نه بیا غړوړې شوه چې ما 5432 کتابونه مست تقسیم کړو ما سره لایبرری وګورل نو هغه کې دا ټول څه ما ولا سنا او خوځه او هغه ما کالجونو ته په بورو کې ویلو تقسیم کړه او هغه ما نو کله کله زما ډېر اډک شي چې زما ټول ملګری تللی واحد پاغه محفل کې یو ځای پاتې خبر رئیس صاحب نشتا پیرګور صاحب نشتا اصرار دغه امیر بادشاہ منیر صاحب نشتا چې دا زمونږ مستقل ناستا وا 27 سال او پاګه کې زمونږ دغه نو زما بل ژوند دي خو خبران دا چې شاته دا وګورم نو ملګری ټول تللی ټول نه یوازې السلام علیکم